د پښتو مشهور اداکار جهانگیر خان او اداکاره سدرا نور ډیر غلطه ویډیو راغلی. دا ویډیو را سره تر اخره وګورئ او که غواړئ چې د ټولو معلوماتو نه خبر شئ نو همدا اوس در سره ویډیو شریکوم. کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نوي سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلې نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه دروز. سلامونه دوستانو، جهانگیر خان او سدرا نور به تاسو ډېره ښه پیژنئ چې دواړه د پښتو ډرامو او فلمونو ډېر مشهور اداکاران دي. جهانگیر خان او سدرا نور خو که تاسو وینئ اکثر په فلمونو کې یو ځای راځي او ګانې کې هم یو ځای راځي. د دوی دواړو جوړه ډېره زیاته مشهوره ده چې په پښتو فلمونو کې ډېر زیات مینوال لري. دوستانو د هغوی دواړو یوه داسې غیر اخلاقي ویډیو راغلې ده او په سوشل میډیا وایرل شوې ده چې ډېر خلکو په جهانگیر خان ګوتې اوچتې کړي دي. دوستانو په ویډیو کې لیدل کېږي چې جهانگیر خان د سدرا نور سره په بربند حالت کې پرته ده او غاړې یې ورکړي دي او دغه غلط کار کوي. دوستانو ویل کېږي چې د دغه فلم شوټینګ او دغه ویډیو د فلم نه وایرل شوې ده، خو په دغه ویډیو کې لیدل کېږي چې دواړه یو لوی حالت کې پراته دي او د یو غلط فلم شوټینګ کوي. په دغه ویډیو باندې به جهانگیر خان ډېر تنقیدونه شوي دي، خو ډېر خلکو ویلي دي چې جهانگیر خان د پیسو دپاره ډېر غلط فلمونه جوړوي. سدرا نور خو یو پنجابی ده خو جهانگیر خان خو پښتون دی او ولې داسې غلط کار ته غاړه کېږدي او بیا ولې داسې ویډیو وایرل شي. دوستانو دا و د نن ورځ خبر چې در سره مو شریک کو. ویډیو در سره لایک شیر کړئ، چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو را سره تر اخره پورې وکتله. د بلې ویډیو پورې دلوی الله په امان.